وعلیکم سلام ورحمت الله وبرکاته. یو ورور پوښتنه کړې ده چې یو سړی له مسافري نه راسي او له خپلې ښځې سره په زوره جماع وکړي، په ښځې باندې کفاره شته که نسته ده؟ نو محترمه حنفي فقها وایي که چیرته ښځې د جماع له خپل میړه سره مطاوعتا په خپله خوښه باندې وکړله، نو په ښځه کفاره شته. وعلى المرأة مثل ما على الرجل ان كانت مطاوعة وان كان مکرهة، او که ښځه باندې په زور وسو فعليه القضاء، په ښځه قضا سته دون الکفاره نسته د ور باندې. وکذا اذا كانت مکرهة فی الابتداء، په اول کې په زور ورسته بیا رضا پیدا سوله، یعنی اول د جماع کې اکراه ورسته بیا مطاوعت راغی، بیا قضایی ده کفاره نشته د ور باندې. دغه مسئله د مونږ د احنافو کتابونو کې په قاضي خان کې مسته د وروره، او په فتاوا عالمگیریه کې مسته د. الله دې ښه لره کامیاب